او زمون خلکو بیا قبرونه هم څنګه جوړ کړي قبر هم داسې جوړ کړي لکه محل چې یو انسان دومره ارمانو کې چې د خپل ما د خورو کور دی چې هغه هم دغه شانتې وي دا قبر یې دومره ښایسته کړي رنګونه یې پې اچولي یو کاڼې پې ایښودلي ښایسته پوخ کړي یو چا ولې د پاسه جنډې پې ایښودلي چا د ملک جنډه پې ایښودلي چا د تنظیم جنډه ایښودلي یو تاسو وګورئ زما د نبي صلی الله علیه وسلم قبر باندې د چا جنډه ایښودلې شوې ده چېرته ایښودلې شوې ده نه د نبی صلی الله علیه وسلم په احد کې غزا شوې ده او یو پورې صحابه کرام شهیدان شوي آیا د یو په سر باندې جنډه نال کړې شوې ده چې یاره دا د نبی صلی الله علیه وسلم ملګري یو په جنګ کې شهیدان شوي دي دا طریقه په اسلام کې نشته او نه دا قبر په خول په اسلام کې شته جابر رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده ان یجسس القبر چې سړی دا قبر پوخ کی پاغي باندې د کانو لګي هغه د ماربل کی پاغي باندې رنگونه واچي د دې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا او یم ایبنا علیه دا چې په دې باندې یو محل جوړ کړل شي ګمبد په جوړ کړل شي د دې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا او یا دا ان یقعد علیه چې په دې باندې انسان کینیو د دې ناستنا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په کروټو باندې خپه کیدا خو لیکن په قبر باندې خپه مې ګدا نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته دا فرمایلی دي نو راشد نبی صلی الله علیه وسلم هغه قبرونه وګوره د صحابه کرامو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ول نبی کریم صلی الله علیه وسلم زدی باندې ولېګلم چې لار شه کم قبر چې د یو لیش نه بری هغه قبر روان کړه یو لیش په مقدار باندې برابر کا او دغه حکم بیا علی رضی الله عنه یو بل کس ته کوي ورته وی الا ابعثک آیا زه په هغه شیز باندې تا نه لیږم کم باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زه لیږلی وم نبی صلی الله علیه وسلم زه لیږلی وم چې لاړ شه کم قبر چې د یو لیش مقدار نه اوچتې لاړ شه هغه وران کا د یو لیش په مقدار باندې برابر کا دا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وه او بیا د علی رضی الله عنه طریقه وه راشه زما او ستا باباګانو ګوره څومره عبدالرحمن بابا مزار ته لاړ شه غټ ګمبد یې پې جوړ کړی دی دارنګه هغه قبر چې وګورو څومره لوی اصحاب بابا قبر ته لاړ شه دغې ته لاړ شه انسان عقل حیران شي او نن خو یو عام قبر یو جوړ کړلی شي څو میاشتې کلونه بعد ترې ناخوا غټ بابا جوړي یاره دا د دې ذمهوار دا د دې ذمهوار بعضې باباګان داسې وي خلک وایي یاره ویل دا خلکو له شفا ورکوي بیمار ورشه شفا درکوي دانه ورشه شفا درکوي حالانکه هغه بابا معلومات چې هغه غریب خپله د بیمارۍ د لاسه وفات شوي یو او دا به وایي یاره جي دا خلکو له شفا ورکوي زه هم که دې مړو کې لږ ساوي کیدای شي دې خلکو ته یې سرونه راښکته کړی وي راویستلی وي چې ظالمانو زه خو خپله دغه شانتې بیمارۍ د لاسه مړ شوی وم تاسو ما دلته کې راځئ زمونږ به کلي کې شیخ نیکه ورته وایي خلک ورځي یاره د بچو دپاره نو چې هغه کم کس له ورځي نه د شیخ نیکه خپله بچي وو او نه چې دا کم منجور ورته ناست دی د خپل هم بچي نشته او خلکو له دغه ورکوي چې ها دا استعمال کوي دا استعمال کوي نو دا زمونږ یو حماقت دی چې په دغې خلکو باندې دوکه شوي یو قبرونو باندې مونږ دوکه شوي یو مونږ دین نه دی پېژندلی